په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې یاره موږ به د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ څنګه فایند آوټ کوو. ټیک شو. که چېرته تاسو په والمارټ باندې کار کوئ یا تاسو په امازون باندې کار کوئ نو تاسو به یو ویننګ پروډکټ ایزیلی څنګه فایند آوټ کوئ. یو خبره زه تاسو ته کوم چې یاره صرف برانډ اپروول هم نه ده چې یاره مطلب تاسو ته یو برانډ اپروول درکړي. تاسو ته به 200 برانډز اپروول درکړي خو په هغې کې به ویننګ پروډکټ نه وي. اصل کې زموږ کار چې دی هغه ویننګ پروډکټ سره دی. خو زه چې تاسو ته نن کوم میتھډ ښیم کوم ټریک زه تاسو ته ښیم 100% به په دې طریقې سره تاسو ته ویننګ پروډکټ فایند آوټ کیدلی شي. که چېرته تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې کار کوئ یا په والمارټ باندې یا په امازون باندې. صحیح ده. زموږ اصل کار چې دی ویننګ پروډکټ سره دی. تاسو چې تاسو به د والمارټ ویب سایټ به اوپن کړئ. تاسو کتلی شئ دا د والمارټ مین ویب سایټ دی. ٹھیک شو. تاسو به دا اوپن کړئ نو په والمارټ کې چې دی اکثره د یو پروډکټ چې دی ټو لیسټینګ شوي وي. یو ته ویلی شي سیلر لیسټینګ او بل ته ویلی شي والمارټ لیسټینګ. نو چې کله د یو پروډکټ ټو لیسټینګ شوي وي نو دغه پروډکټ چې دی دا ویننګ پروډکټ دی. که چېرته تاسو دغه پروډکټ چې دی د والمارټ دپاره په دې باندې کار کوئ یا تاسو د امازون دپاره او یا د ټیک ټاک شاپ دپاره نو دغه پروډکټ چې دی دا یو ویننګ پروډکټ دی او د دې نه به کله هم نه تیریږئ. لکه تاسو کتلی شئ دغه پروډکټ چې دی سیم پروډکټ دی. کلین سیکیور. صحیح شو. 28 میگزی پیډز او دا چې دی 28 میگزی پیډز. اوس د دې ټو لیسټینګ شوي دي. دا چې دی دا د والمارټ لیسټینګ دی. تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا د والمارټ لیسټینګ دی. دلته تاسو کتلی شئ ډبلیو پلس او دا چې دی دا د سیلر لیسټینګ دی. په دې کې به داسې وي چې د والمارټ پرایس چې دی هغه به د سیلر پرایس نه کم وي. دلته تاسو وګورئ دلته چې دی د والمارټ پرایس چې دی هغه دی $9 او د سیلر پرایس چې دی هغه دی $26. نو تاسو کتلی شئ څومره فرق دی. نو دا یو ډیر ویننګ پروډکټ دی. اوس لومبۍ خبره درته د والمارټ کومه. که چېرته تاسو د والمارټ دپاره کار کوئ نو بیا تاسو ته د برانډ اپروول ضرورت هم نشته ځکه په والمارټ کې د برانډ اپروول ضرورت داسې خاص نشته دی. تاسو چې دی د والمارټ نه 15 یونټ واخلئ او په خپل ویر هاوس کې کیږدئ. صحیح شو. د والمارټ پیکینګ ته ختم کړئ او بس د خپل ویر هاوس نه کسټمر ته دغه اډر دغه پروډکټ چې دی دا شپ کوئ. تاسو ته په دې کې کافي $15 پروفیټ په دې کې تاسو ته پاتې کیدلی شي. تاسو کتلی شئ او ښه ویننګ پروډکټ دی او تاسو د دې ریټینګ ته هم کتلی شئ. بالکل 5 ریټینګ دی د دې. مطلب ښه هارډ سیلینګ پروډکټ دی. اوس که چېرته تاسو دا په امازون باندې سیل کول غواړئ نو بیا به تاسو د دې د سپلایر سره کنټیکټ کوئ یا به تاسو د دې د برانډ سره کنټیکټ کوئ او یا به تاسو د دې د ډسټریبیوټر یا هول سیلر سره کنټیکټ کوئ. صحیح شو. او دا به تاسو ته د هغې نه نور هم په ښه پرایس سره میلاو شي. لکه دلته تاسو کتلی شئ دا چې دی دلته په $100 باندې دی په $9 باندې. نو دا چې دی په دې کې د والمارټ څه لوس نه کوي چې یاره سیلر یې په 26 باندې خرڅوي او والمارټ یې چې دی په 9 باندې خرڅوي. د دې نه مطلب دی چې دا والمارټ ته ډېر په ښه پرایس باندې میلاو شوی دی. نو که چېرته تاسو د دې سپلایر سره کنټیکټ وکړئ نو دا به تاسو ته نور هم په ښه پرایس سره میلاو شي. لکه مطلب کیدای شي دا تاسو ته په $4 باندې میلاو شي یا په $3 باندې. صحیح شو. دا طریقه ده. دا ډېره یو زبردسته طریقه ده. ٹھیک شو. یوازې مطلب داسې نه ده چې یاره تاسو ته صرف برانډ اپروول درکړي. موږ به د برانډ نه اپروول اخلو خو موږ به ویننګ پروډکټ چې دی هغه به فایند آوټ کوو. دلته زه تاسو ته یو بل پروډکټ ښیم. دلته تاسو کتلی شئ دا دی ټیشو. همدا سیم پروډکټ دی. دا والمارټ هم لیست کړی دی او سیلر هم لیست کړی دی. د والمارټ پرایس چې دی هغه دی $8. دلته کتلی شئ ډبلیو پلس او د سیلر پرایس چې دی هغه دی $14. اوس که چېرته تاسو دا پروډکټ په والمارټ باندې سیل کوئ نو بیا دا طریقه ده چې تاسو داسې وکړئ چې تاسو ډایرکټلی دا د والمارټ نه هم 15 یونټ چې دي هغه ته تاسو پرچیز کولی شئ. تاسو به 15 یونټ پرچیز کوئ او هغه به داسې وکړئ چې د هغې نه به د والمارټ پیکینګ ختم کوئ په خپل ویر هاوس کې به یې کیږدئ او د هغه ځای نه چې کله تاسو ته اډر راځي نو بیا به یې کسټمر ته شپ کوئ. صحیح شو. زه تاسو ته بله خبره کوم. اوس به تاسو وایئ چې یاره د والمارټ او د امازون کرایټیریا کې به فرق وي. نو په دې کې هیڅ فرق نشته.
دا دواړه د یو اس پلیټ فارمز دي. کوم پروډکټ چې په والمارټ باندې ښه سیل کیږي هغه به لازما هغه په امازون باندې سیل کیږي. کوم پروډکټ چې په امازون باندې ښه سیل کیږي هغه به لازما په والمارټ باندې سیل کیږي. تاسو په دې باندې ټرای وکړئ او تاسو په دې باندې ریسرچ وکړئ. صحیح شو؟ مطلب اوس د دې نه بعد که چېرته تاسو دغه پروډکټ چې دی په امازون باندې سیل کوئ نو بیا به تاسو لازما د برانډ نه اپروول اخلي، د دې د سپلایر نه به تاسو اپروول اخلي. نو بیا به تاسو د دې د سپلایر سره کانټیکټ وکړئ نو دا به تاسو ته نور هم په ښه پرایس سره میلاو شي. صحیح ده؟ نو دغه طریقه ده د برانډ اپروول.